په مزار شریف ښار کې د تاج لوړو زده کړو موسسې د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ لمانځلو په موخه یوه علمي غونډه جوړه کړې وه. په پیل کې د تاج انسټیټیوټ مسؤله د دغه پروګرام د تنظیم او اړتیا په اړه څرګندونې وکړې او د اقلیم د ښه والي په برخه کې یې د بنسټونو رول مهم وباله. د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس د اقلیم او چاپیریال د عواملو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید خلک پاملرنه او همکاري وکړي. د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس او مرستیال هر یوه د هوا د ککړتیا د عواملو په اړه خپل لیدلوري او وړاندیزونه وړاندې کړل. همه تقدس و پاکی الله تعالی را بیان میکنه. الله تعالی را نسبت تسبیح الله تعالی را میگه، چی در آسمان است چی در زمین است. انسان کوشش بکنه که در این زندگانی که در روی زمین میکنه در آسمان زندگانی میکنه در اینا کس ضرر هیچ کسی نرسه. د یادونې وړ ده چې د اقلیم اونۍ هر کال په ټول هیواد کې د بیلابیلو بنسټونو او اړوندو ادارو لخوا لمانځل کیږي.